د لوبه ترسره کړي. ذبیح الله احسانی با لباس آبی، فراد احمد نیازی با لباس سبز. لوبڅار هم د لوبې د شروع کېدو خبر ورکوي. دواړه لوبغاړي د یو بل سره روغبړ کوي. د دواړو لوبغاړو ذبیح احسانی او ترڅنګ فراد احمد نیازی ترمنځ لوبه پیل شوه. همچنان داور وسط از این مسابقه آقای علی بیگ دلشادزاده از کشور تاجیکستان این مسابقه را داوری خواهد کرد و یک صحنه پر از هیجان بین ورزشکارای افغان حرکت از طرف فرهاد احمد نیازی بود که نتانست امتیاز بگیره. کوشش ها همچنان ادامه داره. در نتیجه ببینیم که کدام یک از ورزشکارا میتونه که امتیاز خوب کسب بکنه و برنده از این مسابقه شناخته شود. د ذبیح احسانی او ترڅنګ د فرهاد احمد نیازی ترمنځ لوبه هم جریان لري. حلال یک حرکت بسیار عالی از طرف ذبیح الله احسانی با امتیاز کامل حلال و یا همون ضربه فنی که در دقایق آغاز بازی صورت گرفت و تانست که ذبیح الله احسانی را برنده از این مسابقه بگرداند. ذبیح الله احسانی وکولی شو خپل سیال لوبغاړي فرهاد احمد نیازی ته ماته ورکړي او بریا ترلاسه کړي. په څو ثانیو کې دغه لوبه د ذبیح الله احسانی په ګټه پای ته ورسېده. ذبیح الله احسانی ورزشکار خوش اخلاقمان، جبین ورزشکار دیگر را به رسم احترام میبوسه. فرهاد احمد نیازی ورزشکاری که مسابقه را واگذار کرد به نفع ذبیح الله احسانی، ورزشکار خوش اخلاقی که نمایندگی از اخلاق ورزشی کارکردهاش کرد. خیلی سپاسگزارشان هستم. تشکر از ورزشکارانی که مسیر اصلی ورزش را در پیش گرفتن. با تمام